د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د ځانګړي حکم له مخې هغه افغان مهاجرینو ته چې په 2025 کال کې بیرته خپل هیواد ته راستنه سوي د نقدي مرستو لړۍ پیل سوه. په کندهار کې د افغاني سرې میاشتې مسؤلین وایي په دې لړۍ کې به هرې بیرته راستنه سوي کورنۍ ته 100,000 افغانۍ ورکول کیږي. مرسته ترلاسه کوونکي د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له دې مهربانۍ او مرستې څخه مننه کوي او د لا زیاتې پاملرنې غوښتونکي دي. په کندهار کې د دې ولایت د افغاني سرې میاشتې ټولنې ریاست له لوري د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د ځانګړي حکم پر اساس په 2025 کال کې راستنه سوو هیوادوالو ته د نقدي مرستو لړۍ پیل سوه. د افغاني سرې میاشتې د کندهار د څانګې مطبوعاتي مسؤل محمد شعیب حقانی وایي دا لړۍ د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د حکم پر اساس پیل سوې چې له مخې به یې هرې کورنۍ ته 100,000 افغانۍ نقدي مرسته کیږي. د ښاغلي حقانی په وینا دا مرستې د سرو میاشتو او سره صلیبونو نړیوال فدراسیون په مالي همکارۍ ترسره کیږي. د امیر المؤمنین حفظه الله ځانګړي حکم په اساس په 2025 کال کې چې کوم مهاجرین راستانه سوي دي د کندهار سرې میاشتې ریاست لخوا څخه دغو 1,000 تنه کورنیو ته نقدي مرسته ویشل کیږي چې پی کورنۍ ته 100,000 افغانۍ ورکول کیږي. یا د مرسته د نړیوال فدراسیون د سرو میاشتو او سرو صلیبونو نړیوال فدراسیون لخوا څخه ورکول کیږي چې په 2 ورځو کې به پای ومومي. ښاغلی حقانی زیاتوي د مرستندویه اداره هڅه کوي ترڅو په بیلابیلو مرستو او پروګرامونو سره د خپلو اړمنو هیوادوالو لاسنیوی وکړي چې بیرته راستنه سوي هیوادوال یې په لومړیتوب کې دي. په عموم کې د ټولو بېوزلو او بیا سرپرست یا مهاجرینو لپاره موږ پروګرامونه لرو. په خاص ډول د مهاجرینو لپاره چې د انزرګي په کمپ کې موږ فعالیتونه تقریبا د څه وخت چې د دې پروسه را پیل شوې ده موږ فعالیتونه هلته جریان لري چې روزمره موږ هغو ته پخه ډوډۍ ورکوو. هغو دپاره مو 100 خیمې یو وارې ودرولې 100 خیمې مو بیا ودرولې او دغه رقم ژمني توکي په څه ټایم داسې میاشتې 100 ورځې مخکې موږ دوی ته وویشله دوی ته مو صحي کیټونه وویشله خوراکي توکي مو ورته وویشله او په راتلونکي کې هم چې کوم شیانو ته هیوادوال ضرورت لري انشاءالله موږ به خپل خدمت څخه سپما نه کوو انشاءالله. مرسته ترلاسه کوونکي د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له دې مرستو څخه مننه کوي او په دې برخو کې د اړوندو ادارو د لا زیات لاسنیوي غوښتنه کوي. علم خان الله ته ولات چې موږ ډېر کلونه تیر کړي وو بیا چې کوم ماستي نوستیم درلود هغه خو نیم شیان خو ګسره سواخستلو بعد نیم شیان راواړول د څه گزارش شیان راواخستل ستون سره ډېر مخامخ یو دلته پراته په خیمې او کېږدۍ کې یو نو ډېر سره په ستوندو کې یو نو دا شیخ صاحب د کور ودان چې هغه موږ سره هر وخت مرسته هغه کړي دي. دا چې مثال خبرې موږ سره بس دا مرسته کېدی موږ د دې نه ډېر خوشحاله یو دا مرسته کې چې موږ سره د نورو مو کاري وکړي نور موږ سره وکړي. د یادونې وړ ده چې د سرې میاشتې ادارې له لوري مخکې هم د بیرته راستنه سوي هیوادوالو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې ترسره سوي او دا لړۍ به لا هم جریان ولري.